نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام وقال الله عز وجل ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام وقال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله عز وجل والله غالب على أمره وقال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقون لا يعلمون وعن عائشة ابنة قدامة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز على الله أن يأخذ كريمتي عبد مسلم ثم يدخله النار رواه الطبراني أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمنو در رب العزت نهم نوم العزیز جل جلاله دی. بدغه ذات جل جلاله په مبارک نومونه کې اسماء الحسنى کې په شایستو نومونه کې الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز جل جلاله نهم نم در رب العزت العزیز جل جلاله دی. عزیز یا العزیز هغه ذات ته ویل کیږي چې هر وخت غالب وي مغلوب کیږي نه، پر هر چا یې هر وخت قوت وي ضعف نور ته راځي، مخلوق کمزوری سي مغلوب سي دشمن تاثیر پر وکي یو وخت ډیرې ښه خبرې کوي او چې کله بیا تر ده زورور پیدا سو مغلوب سي مجلس کې سر ټیټ کې تسلیم سي. العزیز جل جلاله هغه ذات دی چې هر وخت غالب دی، دغه ذات په مقابل کې ټول شان مغلوب، او دغه ذات دی چې د انسانانو څخه انتقام هم اخلي، دغه ذات دی چې د مظلوم ولس یا د مظلوم نفر د مظلوم سړی انتقام او غچ بدلا د ظالم څخه اخلي، دغه ذات دی العزیز جل جلاله. رب العزت د سورۃ آل عمران په 4 نمبر آیات کې فرمایي ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. کوم کسانو چې د خالق جل جلاله د العزیز جل جلاله د آیاتو انکار وکي د دوه کسان لپاره دردون کې سخت عذاب دی. ورسته فرمایي والله عزیز ذو انتقام. الله رب العزت عزیز ذات دی، غالب ذات. ستا به دا خیال وي او فکر به دی وي چې رب ما ته عذاب نه راکوي، یا والله عزیز ذو انتقام. دغه ذات بل صفت هم لري، غچ اخلي بدله اخلي. نن کتا یو تشکنزل وکړله
هغه صبر وکي، هغه دې مغلوبه کوي، ته غالب سولې، خو ستا د پاس او سربیره غالب ذات ستا العزیز جل جلاله. نن کتا په مجلس کې هغه سپک کوي، نن کتا هغه ته د مور او پلار د کورنۍ د خاندان د قوم شکنځل وکړله، دا هغه په وس کې څه نه وه، خدا یاد وساته والله عزیز ذو انتقام. که د کافر څخه غچ اخلي، د خپل بنده مسلمان څخه هم چې دغه بنده څخه بل څوک زیر سوی دی، د دې څخه هم غچ اخلي. که نن د چا په فقر او مسکنۍ تعلوبې کولې، ستا د پاسه غالب ذات ستا، عزیز ذات ستا جل جلاله. یو وخت به بیا په تا باندې خلک پسخند وایي، مسخرې به در باندې کوي، ته به فقیر یې. نن که ته په قوم کې مخ نه وې او په قوم کې کسان نور شاته وه، تا پر هغو باندې دبدبه تکبر لوی کوله، ستا د پاسه بل ذات سته چې هغه ته ویل کېږي والله عزیز ذو انتقام. عزیز ذات دی، غچ و بدله اخلي، انتقام اخلي. الله اکبر کبیره. الله رب العزت دې موږ ته یو څه را زده کړي. مجلس یا چې کله د انسانانو یو د بل خبرې سره شروع وي او د تکبر هغه انداز وي، د لوی هغه انداز وي، په هغه ځای کې به د سړي دا فکر سي چې دغه سړي خالق هیر دی، داسې فکر به سي. او د رسول صلی الله علیه وسلم سنت طریقه خدا وه او موږ ته په میراث کې همدا سنت طریقه را پاته ده چې د یو مسلمان مؤمن ورور سره خبرې کوي نو مخامخ ورسره کښېنه، که هغه بغل ته درته کښېنستی کوشش کوه ورو ګرځه، مخ ور واړه. که بل طرف ته کښېنستی کوشش کوه تر خپله وسه پورې. خو چې کله متکبر انسانان خلک ویني، دا خو څه کوي چې مخ ور واړوي، د سترګو تر کونج هم نه ورته ګوري. هغه څوک وي چې الله رب العزت بیا عزت، شهرت، مال، دنیا هر څه ځینې واخلي او بیا خلک دروازه ورچکوي چې زما پور راکه. هغه وخت چې د پیسې درلودلې، عزیز ذات یې هیر و، الله رب العزت بل څوک دغه سړی ورباندې راپورته کوي چې وخت یې د سره په کاته کې پیسې جمع کولې، دغه سړی چې په کاته کې پیسې ورسره جمع کولې ډېر لږ سرمایه وه، د سرمایه ډېره وه، دغه سړی وخت راځي ته ورته ودرېږي راکه پیسې. والله عزیز ذو انتقام. د سورة زمر په 28 نمبر آیت کې الله رب العزت فرمایي ومن يهد الله فما له من مضل. کچاته الله هدایت وکي، الله دې موږ ته هدایت وکي. بیا په ټوله نړۍ کې د مځکې پر سر داسې څوک نشي پیدا کېدلی چې موږ دې د سمې لارې څخه واړی. دا خواست کوي الله دې موږ ته هدایت وکي، الله دې اول و ما ته هدایت وکي. دا ډېره عظیمه او لویه دعا ده چې کله د یو چا د خولې څخه راووځي، تر دې نو ښه دعا نشته. ومن يهد الله فما له من مضل. که رب هدایت درته وکي، داسې څوک بیا نشي پیدا کېدلی چې یا دې په خپل شهرت ته ګمراه کړي، یا دې په خپلو پیسو ته ګمراه کړي، یا په لالچ و طمع و امید و په نورو شان دې تا ګمراه کړي. د الله له طرفه هدایت درته اوسو. ځکه نو ډېر ځله د ښو خلکو زامنان بې لارې سي، الله هدایت نه ورته کړی. د ډېرو بدو خلکو زامنان بیا پر سې لار روان سي، الله هدایت ورته کړی. ځکه نو هدایت د رب له طرفه او جانبه مخلوق به سعی او کوشش کوي، هلې ځلې به یې روانې وي. نو رب العزت فرمایي الیس الله بعزیز ذی انتقام. ای الله رب العزت عزیز غالب ذات نه دی چې د انسانانو څخه انتقام واخلي. دی یو کیا پر بل چا خاندي. کله کله داسې تجربه پیښه سوې وي، یو مور د بل چا پر اولادو باندې خاندي، دا څنګه بدرنګه زامنان دي، بدرنګې لوڼې دي. دا وګوره، دا ښځې دا مرض ډېر لري په نسبت د نارینه‌وو، ډېر لري. زما زوی ښایسته دی، زما لور ښایسته ده، سترګې یې داسې دي، غوږونه یې داسې دي. الله رب العزت دغې ښایسته بدرنګه لور ورکړي.
بدرنګ زوی ورکی هیڅ نسی په کولای، نه په پوډرو بیا شایسته کولای سي، نه په صابونه بیا شایسته کولای سي، نه په کریمو شایسته کولای سي. الله دا فیصله وکړل چې تا په بل چا بسخند وهستا د پاسه بل غالب ذات وو. دا جوړو ساخت د مور پر رحم کې بچی ته چا ور کوي، دغه ذات ور کوي. دا خو زما واستاپ وسنو، نه د ډاکټر د پیچکاری طاقت وو، نه د ډاکټر د سیروم طاقت وو، نه د طبيب د نسخه. دا د رب العزت فرمانو امر وسو، دا رقم انسان جوړ سه. د رب العزت یو کلمه کن سه بس. الیس الله بعزیز ذی انتقام. ای الله رب العزت غالب ذات نه دی چې د انسانانو څخه غچ واخلي. بډیرو بیاناتو کې دا خبره ما کړې ده او د زړه درد دی چې کومه که کفار هر څومره زموږ څخه سات واخلي، غچ واخلي، وایخلي، اخستیم دی بیا مخلي، خو رب العزت یو وار داسې بدلا او غچ ځینې واخلي چې د کلو ارمان او درد زموږ سوړ سي. د کلو ارمان او درد یو وار سیلاب ور باندې راسي، الله دې نور عمر باندې راوړي. ځکه چې دا زما حق دی د مسلمانۍ چې زه باید د خپل درد اظهار وکړم. یو وار اوبه باندې راسي، یو وار هوا ور باندې توپانی سي. الله رب العزت د مسلمانانو غچ، د مؤمنانو انتقام او بدله ځینې اخی د کلو دردونه مو ساړه سي، د کلو زخمونه مو ملهم ور باندې واچول سي، پټي سي، جوړ سي. الیس الله بعزیز ذی انتقام. ګورې د دغه ذات لپاره خو به یو کار کوو. کم کار؟ د حمل اول را روانه ده، نوروز را روان دی. دا زما مسؤلیت دی چې خلکو ته ووایم چې دغه ورځ هیڅ اشتراک مه کوئ، مه یې لمانځئ، پرېږدئ دا شان. زموږ د مذهب ټوله کتابونه راپورته کوي، دا مسله به درته ووایي چې د دې ورځې لمانځل ښه کار نه دی. د خبرو کې یو خبر دا و چې په کابل کې سیکان د مارچ 14مه ورځ د دې د خوشحالۍ ورځ ده، دی هولي ورته وایي. هغه ورځ وایي موږ لمن لمانځو. ولې نه لمانځو؟ خوشحالي نه کوو. ولې نه کوئ؟ وایي په دې خاطر چې په کابل کې ډېر مړي وسوله، ډېر وینې توی سولې، دا ورځ موږ د مسلمانانو سره غم شریکي کوو، نه لمانځو. اوس امتحان دی، مسلمان مؤمن هم په دې امتحان کې دی چې دغه ورځ تل لمانځي د نوروز او کیا. درس واخله. دا خبره به ډېره کمزوري وي چې یو مسلمان ته څوک وایي چې د سیک او د هندو څخه درس واخله. مسلمان څخه باید سیک او هندو درس واخلي. بیا هم په یو بهانه بل بهانه یو لار د دغه ورځې د لمانځلو لپاره جوړي. درپور دی کې یوم النیروز، یوم المهرجان، کومې ورځې دي؟ چا لمانځل یې دا د چا کار؟ الیس الله بعزیز ذی انتقام. او که رب العزت زموږ څخه غچ اخیستی، د رب العزت اوامر موږ پر ځای نه کړله، غچ یې واخیستی، دا نو هغه ذات دی چې بیا به هیڅ پاته نسی دلته. الله رب العزت کله چې یو فیصله وکړي چې یو قوم د مځکې د سر ختم کړي، بیا بل قوم راولي. هغه قوم، هغه ډله، هغه انسانان، بندگان داسې وي چې رب محبت ورسره لري او هم دوی د رب سره مینه لري. خو الله دې موږ ته په قهر کېږي نه، او نه دې الله رب العزت دغه مځکې ته د افغانستان په قهر کېږي. او الله رب العزت چې زموږ ټوله ملت مسلمان ولس د الله د قهر، د الله د عذاب څخه وساتي. که د الله عذاب رالی، بیا ښه او بد هغه کسان هم په عذاب کې را داخلیږي چې نور انسانان یې نه منع کول. د خپلو پیسو په خاطر، د خپل شهرت په خاطر، د خپل عزت په خاطر چاته خبره نه کول چې دا بد کار دی. دا کسان هم پکښې راځي. ځکه نو ویش انسان هغه دی چې ګړی په ګړی خپل ولس ودې ته متوجي کې چې ګوره دا غلطي ده، ته مې تنبیه کړې، آګاه مې کړې، نور ستا کار دی. که دې غلطي کې ځان اچوي کې نه اچوي. لکه څنګه چې رب العزت عزیز ذات دی، همداسې الله رب العزت موږ او تاسو ته رسول صلی الله علیه وسلم هم دغسې څوک راواستوي. د سورة توبه 128 نمبر آیات دی. لقد جاءكم رسول من انفسكم
تاسو ته رسول ستاسو د ځانو څخه راغلی، یعنی رسول داسې څوک دی خوراک کوي، چشاک کوي، واده کوي، ژوند یې دی، هر څه کوي. من انفسکم، ستاسو د نسل څخه دی، ستاسو د خاندان څخه دی، ستاسو پر کم انسان دی. مشرکینو به دا خبره کوله، والله جب رسول دی بازارو ته راوځي، خوراک کوي او بازارو کې ګرځي. الله رب العزت دا خبره رد کړل چې دا خو بشر دی، ضرورت لري د خپل ضرورت در په کېدو لپاره راوځي. ځکه نو د هغو انسانانو خبره باید اصلاح سي او د اصلاح وړ ده. کم انسانان چې په غلطي کې، په سهو کې، قصدن نه، که قصدن یې کوي خو ډېر عیب دی، که په سهو کې خبره ځینې وسي باید اصلاح یې کوي. دا مولوي صاحب او دا عالم په بازار کې څه کوي چې ګرځي؟ ضرورت لري، د ژوندانه ضرورتونه دي، هر څوک یې باید پوره کړي. د دې پر ځای چې بل چاته تمه کوي. وروسته راځم د ملا علي قاري رحمه الله تعالی په حواله یو خبره کومه، مرقات کې ذکر کړی ده. د دې پر ځای چې بل چاته افتقار او احتیاج لري، خپل کار پوره کړي. علما فرمایي حضرت ملا علي قاري رحمه الله تعالی مرقات کې دا خبره لیکي د العزیز په تفسیر او تشریح کې. وای هغه انسان چې د رب العزت اوامر پر ځای کړل، د هغه حکم یې ومني، هغه یقینا عزیز سړی دی، عزتمن دی، غالب دی. او که د انسانانو څخه ناحق شان طلبوله، امید یې ځینې کوي، پالتو بیکار شان ځینې طلبول، د داسې انسان لپاره دا کار مناسب نه دی چې د خلکو څخه المطالب الدنیه بیکار مطلبونه لري او خاص ځینې کوي، زما دا کار را پراکه، دا کار را پراکه، دا کار را پراکه. د یو مؤمن لپاره، د یو چا لپاره په کار دا ده د العزیز جل جلاله څخه دا درس واخلي، دا عبرت واخلي چې زه خپل کار خپله پوره کوم او پر خپلو کارو خپله غالبه کېږم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. د رسول صلی الله علیه وسلم دا صفت وو چې امتی ته به کم تاوان ورسېدی، تکلیف به ورسېدی. پر رسول صلی الله علیه وسلم د امت تکلیف ګران تمامېدی. لکه څنګه چې زموږ خالق عزیز دی، همداسې زموږ رسول هم عزیز دی. لکه څنګه چې زموږ خالق عزیز جل جلاله دی، غالب ذات دی، همداسې زموږ رسول هم غالب دی. ځکه نو دا د غلیبې علامه ده چې امت ته به تکلیف رسېدی، رسول صلی الله علیه وسلم په تکلیف دی. او چې دا موضوع بیا وغځو چې رسول صلی الله علیه وسلم د امت په خواري باندې څومره په غم اخته کېدی، دغه بیان څخه پاتېږي. دا به وروسته بیانو کې راځي ان شاء الله که ژوندو. الله دې موږ ته ژوند راکړي. ستاسو سره عزیز علیه ما عنتم، صحابه ته چې به تکلیف ورسېدی، رسول صلی الله علیه وسلم پریشان. په دنیا کې وټول مشرانو ته دا اختار دی او چیلنج دی چې د خپل پیروانو چا څومره غم خوردنی کړی ده. یوازنی کس چې رسول دی په تاریخ کې د خپل پیروانو هر وخت غم خوردنی کړی ده. مشرکین پر صحابه کرام خندل، ولدا څنګه رسول دی، تاسو ته استنجا هم درشي. اصلي رسول داسې دی، اصلي مشر داسې چې د کشر په هر شي باندې غم خوري. دغه ته اصلي رسول ویل کیږي. د مشرتوب د مشرتابه تعریف دغه دی. څنګه به د دې اقتصاد سمېدی د صحابه کرامو د تجارت طریقه ورشول. د خیبر څخه خورما ورته راوړل سول، وی خوړله رسول صلی الله علیه وسلم. د تجارت طریقه د خیبر خلکو ته ورسي. دغه رسول دی، دغه عزیز دی، دا غمخواه دی، دا غمخور دی. اصلا واقعا په حقیقت کې دغه رسول د دې حقدار وو چې ټول انسانانو ایمان ور باندې راوړي وي. خو متاسفانه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. او داغه رسول چې حضرت عمر رضی الله عنه ته داغه تربیه ورکړه. په کوڅو کې ګرځېدی، د کلی او د وطن او علاقې د یتیمانو د خوارانو حال معلوموي. دې ته ویل کېږي عزیز. یتیمانو حالت چې څوک معلومي، دې ته ویل کېږي یو مشر.
دې ته ویل کېږي یو سی قائد، دې ته ویل کېږي یو سی رهبر، دې ته ویل کېږي یو سی لیډر. دغه ته ویل کېږي چې د خپل پیرو د خپلو انسانانو د غربت او د فقیري او د مسکنت خیال وساته. حضرت عمر رضی الله عنه د شپې په کوڅو کې روان بو، امیر المؤمنین، عدالت هر وخت، بهادری هر وخت، د رسول صلی الله علیه وسلم رفاقت، د رسول صلی الله علیه وسلم رفاقت هر وخت او غمخوردنی هر وخت مسلمه ده، هر چاته معلومه ده. روان بو د دون شان او شوکت خاوند انسان به بیا روانو د فقیرانو په حال ځان خبروي. شکایت ورته راځي، شکایت ورته راځي، یو ښځه شکایت کوي، که خاوند شکایت ورته کوي د ښځې چې زما سره دا ښځه دا کوي دا کوي دا کوي، حضرت عمر رضی الله عنه د شپې ورځي هلته غوږ ورته نیسي، دوی دواړې خبرې سره کوي، دی مبارک بیرته ځینې روانېږي، په حال یې ځان خبروي چې واقعا خاوند ملامت دی که ښځه ملامته ده. ځکه نو تر هغو انسانانو جار قربان په وارو وارو سي، کومو انسانانو چې موږ ته د زوجیت د خاوند او د ښځې حقوق راوښول، که هغه نه وای اوس به ښځې د خاوند حق نه پیژندلی او خاوند به د ښځې حق نه پیژندلی. دا خو دغو انسانانو فداکارۍ وي، دغو انسانانو جن نثارۍ وي، دغو انسانانو قربانۍ وي، دغو انسانانو بې عزتۍ وي چې بې عزتۍ یوړلې، خلکو خبرې یوړلې. دا څه کوي چې هند کې پر یو ښځه باندې جنسي تیری کېږي، ډېر کسان یې کوي بشري حقوق. دا څه معنا ده؟ زموږ رسول صلی الله علیه وسلم خو د وخت لا موږ ته دا شان راوښول چې ګوره دا دې ښځه ده، دا دې مور ده، دا دې خور ده، دا یې حق دی، دا یې حق دی، دا یې حق دی. ان تر دې چې کله ستا بچی پیدا کېږي، بچی پیدا کېږي، ګوره نوم ستا حق دی پلاره، مور نوم ستا حق دی، دغه ته ویل کېږي عزیز. حضرت عمر رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تربیه ورکړه. همداسې مسول امپراتوري جوړه سول، 22 ملکونه د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت لاندې راغلل، تر پوښښ لاندې راغلل، د کوروله، د کنټرولوله، تنظیم چارې د په لاس کې وي. 22 مملکتو. نو الله رب العزت فرمایي عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم. دغه رسول پر تاسو باندې حریص، تاسو څنګه د جهنم څخه خلاصېږئ، جنت مستحق جوړېږئ، تاسو څنګه د الله رب العزت د رضا مطابق ژوند کولای شئ، څنګه د اور د لمبو څخه خلاصېدلی شئ. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دغه رسول چې د مؤمنانو سره شفقت کوي، دغه په اخلاق کې راځي. وایي چې کله به کشنی هلک یا انجلی ورته راله نو رسول صلی الله علیه وسلم به ورټیټ سو. دا اخلاق دي. او چې چا به د لاس نیولی وای ورته ویل چې زه تاته خبره کوم، هر څوک چې به وای نو رسول صلی الله علیه وسلم به د مدینې تر کوڅو ورسره تللی وای، ډېر لرې، زه تاته خبره کوم ته راځه. د مشر دا صفات وي، د لیډر او د قائد دغه صفات وي. صحابه کرام، فقیر صحابه کرام به ورته راله، رسول صلی الله علیه وسلم به پر سترخوان باندې خوراک ورسره کوي. فقیرانه جامې به پر تن وي، زاهدان به وي، او آلته به وختي لا په جنتو کې د دغو صحابه کرامو کورونه جوړ وي، وختي به لا د جنت زیر ورکول سوی وو. فقیران به وي، مازې به د شپې او د ورځې یو ګزاره روانه وه. د رسول صلی الله علیه وسلم سره په دسترخوان ناست وه. الله دې موږ ته دا توفیق راکړي چې د خپلو شاګردانو سره، د خپلو مخلصینو سره، که پیران وي د خپلو مریدانو سره، او که مشران وي د خپلو زامنانو سره، که تاجرانو د خپلو مزدورانو سره کښیني پر دسترخوان. یو ځل دا څکه وکړي چې دغه څوک چې دلته ډوډۍ خوري دا څه رقم ډوډۍ ده. د دیوبند په علماو کې یو هم حضرت مولانا محمد یوسف بنوري رحمه الله تعالی تیر شوی دی. هغه فرمایي وایي چې زه به مریض سولمه نو د مدرسې د طالبانو سترخوان ته به مې ځان رسوي چې دوې ګولې به مې ورسره وخوړلې، زما مریضي به الله رب العزت راشه کړل. ښه به هم سو. دا عقیده وه چې دا کسان د الله په لار کې راغلي دي، ډوډۍ خوري. پلا د دې کسانو په حال ځان خبروم. عین حال کې به
د خپل طالبانو شاګردانو په حالت هم ځان خبر کړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي. توفیق ستا نیک اوس ما څه خوا مه بدوي، نیک او مزاج مدانه مني، مزاج مدانه مني. نفس دومره را باندې غالبه په څو به زه د خپل کور د مزدور سره کښېنم چې هغه هر ګړی بیلچه په لاس کې ده، انبار چولوي او زه به د سره په دسترخوان ډوډۍ خورم. دا خو زما شاګرد دی، 20 کاله مخکې دا زما شاګرد و، زه به اوس د سره ډوډۍ خورم. او زما مزدور دی. د موږ د ځینو خلکو څخه او کمزوري خبره ده، وای دا خو زما مزدور یو وخت زما سره شاګرد اوس ډېرې پیسې ورکول سوی، اوس سپین سرې وای تر ګلولو وتلی دی. داسې خبره کوي. نه، زموږ مزاج، زموږ طبیعت، زموږ اخلاق باید هغه اخلاق سي کوم اخلاق چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا هم بیله موضوع ده. زه خپل موضوع ته راځم. هغه دا چې الله رب العزت غالب ذات، عزیز ذات، همداسې الله رسول هم عزیز راکړي، غالب وو. ځکه نو کم مجلس ته چې به رسول صلی الله علیه وسلم تشریف وروړي، هلته به حتما مشرکان په اسلام باندې مشرکان په اسلام مشرف کېدل. چا چې به د رسول صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته وکتل، شایسته سترګې، تک سپین مړوندونه، جګه غاړه، نری پزه او تک سپین مخ، داسې مخ خو د په سیرت کې راځي لکه د 14 سپوږمۍ چې لباس وکي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک لکه د 14 سپوږمۍ چې لباس وکي، نو څومره شایسته وي. او چې کله به انسانان ورته وکتله په اسلام به مشرف شول. ځکه نو دغه رسول مشته فرمایي چې تاسو زما پر لار باندې روان سئ، تاسو به نجات ترلاسه کړئ. ځکه نو زموږ د دا اوس غړي څخه چې څه علما اسلاف، څه فقها او محدثین، څه اولیاء تیر سوي دي، هغه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لار تعقیب کړله. په تاریخ کې وهم زلیدل، ما او تا به هم زلیږو. د دغه لپاره کار کوو. ځینې کسان چې حج ته ولاړ سي په مکه مکرمه کې، په مدینه منوره کې، په مکه مکرمه کې جنت بقیع الغرقد کې په مکه مکرمه کې، او په مدینه منوره کې جنت البقیع، په دوه هاجرو کې لڅ پښې ګرځولې، وای کېدای شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر پله باندې زما پل برابر سي. ځینو ځای ته ولاړ د احد غزا دا میدان ته ځي، د احد میدان ته ځي، وای کېدای شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پل، د حضرت حمزه رضی الله عنه پل چې پر کم ځای لګېدلی و، زما پل هم هلته دغه سره برابر سي. دا زما لپاره شرافت دی، زما لپاره یو سعادت دی. موږ خو یې بولو د ځان لپاره سعادت. ولې د رسول صلی الله علیه وسلم روضې ته کتل د ځان لپاره سعادت وي. روضې ته کتل، د هغه کور ته ور داخلېدل د ځان لپاره سعادت بولو. د هغه پر پل باندې پل ایښودل د ځان لپاره خوشبختی بولو. دا به ډېره غټه خوشبختی وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار زموږ څخه پاته رسي، په هر شک کې، د ژوند په هر برخه او په هر اړخ کې. ځکه نو د سورة یوسف په 21 نمبر آیات کې الله رب العزت فرمایي والله غالب علی امره. دا عزیز ذات دی، الله ذات دی، او پر خپل کار باندې ډیر غالب دی، غشتلی دی، زورور دی. فیصله یې وکړله چې د کندهار خلک خدای نه کارده غرق وي، الله دې داسې نه کړي. فیصله یې وکړله چې د افغانستان خدای نه کارده د دغه آسیا د ملکو انسانان ټول غرق، بس تباه. که فیصله رالل بیا څوک نسته چې وی ګرځي. والله غالب علی امره. او دا راځي زما ځنې بوم یو وخت څوک راتړي، دا خله به حرکت است. ستاسو ځنې بوم یو وخت څوک درتړي، بیا خله به حرکت است. د دې خله څخه داسې الفاظ راو باسه چې دا عزیز ذات خوشاله است، دا غالب ذات خوشاله است. دغه یو لفظ او جمله راو باسه چې مؤمن مسلمان ور پزله کې درڅ خوشاله است. دا یو خبره کوه. دا هم نیکی ده ان تلقى اخاك بوجه کریم. دا هم یو نیکی ده چې د مؤمن مسلمان ور سره پورین تنجیر او باړ وک کدي پزله کې ور سره جوړه ده کدي نه جوړه. او په مجموع کې پټوله کې عزت د رب العالمین لپاره دی. د سورته منافقون 8 نمبر آیات دی. ولله العزه، ټول عزت د الله لپاره دی، عزیز ذات دی. او ټول عزت ولی رسوله د الله د رسول لپاره دی. عزیز څوک؟ عزیز نفر او عزیز انسان.
وللمؤمنین او ټول عزت د مؤمنانو لپاره دی. مؤمنانو باید هم په خپلو کارو کې غالب وي، مغلوب نه سي. ګوره چې څوک ګوته درته ونیسي چې ته مسلمان یې دا کار کوي. ګوره په دې لباس او جامه کې چې ژر او لنګوټه د اسلام بدنامه نه کې. موږ ته خپل استادان دا وصیت کړی دي که ستاسو په حرکاتو، ستاسو په کردار او گفتار، ستاسو په راکړه ورکړه اسلام بدنامه کېدی، ځان ایسته کوه د صحنې څخه. داسې کار ونه کې چې ستا په کار باندې اسلام بدنامه سي. داسې کار څخه ونه سي. موږ ته یو استاد په دارالحدیث کې دا وصیت وکړي زما په حیاتي د نن څخه تقریبا 14 کاله مخکې دا یې وویل که یو وخت تاسو درس کوئ ناست واست او ستاسو په دې درس باندې اسلام ته تاوان رسېدی، پرېږدئ دا درس وایه خو د پیسو لپاره، درس وایه د شهرت لپاره، درس وایه د قومیت لپاره، درس وایه د ناحق او پالتو بیکارو کارو لپاره، پرېږده درس. او دا وصیت مې هم ښه په یاد دی که چیرې تاسو په تمه اخته کېدلاست په تمه باندې چې یو چا ته لاس غځوئ محتاج کېږي، دا مدرسه پرېږدئ، خپل روا کار شروع کړئ، روا تجارت شروع کړئ. هغو استادانو هم داسې کول. پر هغه نقش قدم باندې زموږ د عزم دی روان. او موږ چې د کومو استادانو شیوخ سره گزاره کړې ده، بیا خصوصا د خپل شیخ سره محترم حاجي آغا صاحب دامت برکاتهم العالیه سره، موږ په خپل ټول وخت کې د دغه شیخ څخه داسې یو حرکت و، یو کردار و، یو وضعیت مو نه ولیدی چې باقي تمه. دغه هغه طریقه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راښودلې ده. طبراني، امام طبراني په خپل کتاب د حدیث په کتاب کې حدیث را نقل کړي د حضرت عائشه بنت قدامه رضی الله عنها څخه، وان عائشه رضی الله عنها وان عائشه ابنه قدامه رضی الله عنها. د حضرت عائشه چې د قدامه لور و رضی الله عنها د دې څخه روایت دی. قالت، دی فرمایل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل عزیز علی الله ان یاخذ کلمتي عبد مسلم. د عزیز د لفظ درته وایم پر الله رب العزت دا ډیره ګرانه خبره ده، ډیره ګرانه خبره ده. کومه خبره چې د خپل مسلمان بنده څخه سترګې واخلي ثم يدخله النار، ورسته جهنم ته داخل کی. څه معنا، څه مطلب؟ وای د الله رب العزت نوم چې العزیز جل جلاله دی، الله رب العزت نه غواړي چې زما بنده دې په تکلیف سي، هیڅ نه غواړي، یو وخت لام نه غواړي. تاسو پام وکئ که پر رښتیا هم پر دین مقدس روان سولو، هر وخت به موږ هوسای د رواجو څخه به راوښتي یو. اوس دا یو نکاح چې انسانان کوي، مهر د ښځې حق دی، مهر ټاکي هغه د دا مهر په پیسو باید ښځې ته شان ورانیول سي د ښځې په خوښه باندې. څومره اساني ده. دلته د پلار د انجلۍ د پلار او د هلک د پلار تر مابین چني خوارکۍ خبره لري. ته دا خبره که په څو باندې هغه راځي د وای زما ژوند دې سم سي د پیسو د سر تیریم. دلته پلار د دې پر سر باندې تجارت کوي. دین مقدس دا دی، دین اسلام دا راشي چې پر هغه ساده طریقه باندې روان سه کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کول. واده ته د صحابي واده وس، یو صحابي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترالی پر کالو باندې د عطر د هغه وخت د خوشبو څه اثر و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل واده دی وکیلو. پیغمبر یې واده ته نه دی دعوت کړي، خبر کړي نه دی. پیغمبر هیڅ خو هم نه ده بده کړي. دعا یې ورته وکړه چې الله دې ستا په ژوند کې برکت واچي. هیڅ خو نه ده بده کړي. دلته خو وتیاوي دلته راځي، تاسو واده ته نه خبرولم، زجم نه خبروم، فاتحه ته دې نه کړم خبر، زجم نه خبروم. او هغه صحابي دی، هغه پیغمبر دی، د دوالو جهانو پیشوا دی صلی الله علیه وسلم. صحابي واده کوي، رسول نه خبري خانه باندې پر ساده طریقه، پر هغه طریقه روان سي. قریب واده وکي، قریب نکړي خبر پښه ګیله مزنی کوه. هیڅ هغه سنت طریقه چې رسول صلی الله علیه وسلم کوله و
نه به خبر کړي. زما رسول هم یو وخت په واده کې نو خبر سوی. دا ثواب دی. او کدی ګلا وکړل ثواب خو لاړی، نه حق خبري هم شروع سولې، ګنا نور زیاته سول. الله رب العزت کې پر ټول دین باندې مشتد عمل کول توفیق را برخه کی. او دا ستاسو شرافت دی، دا ستاسو خپل پر دین باندې د چلیدلو علامه ده چې تاسو دل تشریف اوري مو ده او دلته مزاحمت کښلې دي. الله دې ستاسو په هر څه کې برکت واچي. الله دې پر دې خبرې او ماته هم او تاسو ته هم د عمل کولو توفیق را برخه کی. خو اخیرنۍ خبره دا ده، دا ستاسو په یاد، دا یاد در سره وساتئ او شی یاد در سره وساتئ. زموږ ذات رب العالمین جل جلاله، الله جل جلاله دا عزیز ذات دی، منتقم ذات دی، غچ اخیستون کی ذات دی. هر څوک چې مزیر کی په هر معنا چې مزیر کی، هر څوک چې مړ کی انتظار صبر، الله انتقام اخلي. دا د الله عادت مبارکه دی. چا چې په چا پسې وخندل بیا داسې څوک الله پیدا کی پر هغه باندې وخندي. چا چې په چا پسې چکچکی کړی د شاده خوا الله بیا څوک پیدا کوي په دبس چکچک کوي. رسول صلی الله علیه وسلم په طائف کې انتظار وکړي. انتظار رسول صلی الله علیه وسلم په طائف کې څو واره مې دا خبره کړې ده، تر پښو مبارک ویني څڅیږي. ویني د هغه مبارک د وینو د سات د یو سات کې قیامت د ټولې دنیا سره نه برابرېږي. تر پښو مبارک ویني څڅي. صبر یې وکړي، تحمل یې وکړي. د طائف په خلکو کې الله رب العزت محمد بن قاسم رحمه الله تعالی پیدا کړ. په 12 کلنۍ کې د بسته فوج امیر سو، د بسته لشکر اردو امیر سو. 12 کلنۍ کې محمد بن قاسم انتظار وکړ. په هغه بني ثقيف قبيله د طائف کې وسو آباد ده. پاک یا دي مسلمانان دي مؤمنان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر او تحمل. الله رب العزت غالب ذات دی. که اوس ما زری تازری خبرې درته کوي وایي چې ټکی دي انتظار. کم ذات ته؟ هغه ذات ته چې زما وستا خبرې زما وستا هر څه اوري او ساري او ما وتاویني. الله رب العزت دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.